د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته څوک به چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. نن در سره په دوه موضوعګانو باندې به خبرې کوو. یوه خو دا د طالبانو نوې کابینه اعلان شوه او ډېرو هیوادونو او د هغو ایجنټانو د خپلو لیکوالانو او ویبپاڼو د لارې په افغانستان کې د پښتنو فیصدي 38 نه تر 240 ترمنځ ښوولې ده. په دې بزله کې خبرې کوم او بیا دغه نوې کولې ازبانان څوک چې په بهر میشته هیوادونو کې ژوند کوي او په انګلیسي ژبې لاسرسی لري او په دې ښه پوهېږي، د هغوی دپاره به هم زه یو څو خبرې کوم او نور دغه تیر دولتونو چې چا په دې حکومتونو کې کار کوو د هغې دپاره هم زما ځینې په هغې باندې ځینې نیوکې دي، خو اوس خو هغوی نشته دی او د نوي حکومت ته به زمونږ څه وړاندیزونه وي هم د دې ژبې په اړه باندې، نو هغه به هم په دې تبصرو کې موږ سره تبصره کې شامل وي په دې نوي موضوع کې او راسره راسا صاحب دی هغه به بیا وروسته خبرې کوي. خو زه لومړی د طالبانو د اطلاعاتو وزیر ذبیح الله مجاهد هغه نننۍ کومه اعلامیه چې کړې وه چې هغې کې هغه صرف فقط یو سر دغه مې ترې اخیستلي دي چې هغوی څه رقم لکه نن کابینه چې اعلان کړه په هغې کې مشرولي د چا په غاړه ده او یو څو هغه مهم وزارتونه چا چاته ورکړي دي هغه به درسره شریکوم او یو بل د دوی ویان د هغې څه ویلي دي چې دغه اوسنی حکومت یا نظام به په کوم ترتیب سره دوی چلوي. نو دغه دوانه لنډې غوندې خبرې دي. اول سره دا شریکوم بیا پرې وروسته به موږ تبصره هم کوو. لومړی دا واورئ. افغانستان اسلامي امارت وي او قسم وو بلې د راتلونکي نظام به د افغانستان اسلامي امارت وي او امیرالمؤمنین به په خپل ځای باندې وي. ټوله کابینه به او وزیران به د هغوی له لوري څخه رهبري کېږي. And one final question. There's no women in the cabinet. What message do you think that sends out? پورې د کابینې ټول غړي نه دي اعلان شوي. وروسته ځینې معاینتونه او بعضې وزارتونه هم پاتې دي. تر اوسه پورې دا ټول سرپرستان دي. وروسته به په دې کې فیصله کېږي. امید شته چې په دې کې نور خلک هم ځای شي. What happens to the UN individuals? There are UN individuals as well. دا لږ د سرنکوم یو د بیا واورئ ځکه دې کې ډېره مهمه خبره ده. دولت هم وایي د افغانستان اسلامي امارت وي او قسم وو بلې د راتلونکي نظام به د افغانستان اسلامي امارت وي او امیرالمؤمنین به په خپل ځای باندې وي. ټوله کابینه به او وزیران به د هغوی له لوري څخه رهبري کېږي. And one final question. There's no women in the cabinet. What message do you think that sends out? پورې د کابینې ټول غړي نه دي اعلان شوي. وروسته ځینې معاینتونه او بعضې وزارتونه هم پاتې دي. تر اوسه پورې دا ټول سرپرستان دي. وروسته به په دې کې فیصله کېږي. امید شته چې په دې کې نور ورونو مولوي صاحب ویلې چې یو به امیرالمؤمنین وي. د دوی هغه حکومتدارۍ سیستم به داسې چې یو امیرالمؤمنین به نور به وزیران یو به مشر وزیر او ورسره به دوه مرستیالان او هغې د لاندې به نوره کابینه لکه نور سرپرست وزیران به خو امیرالمؤمنین به په خپل ځای باندې هغه به نه بدلېږي. امیرالمؤمنین کېدلی شي چې هغه ماته په قندار کې او دغه نور کابینه چې ده دا به په کابل کې خو هغه چې دی هغه لکه د دوی په نظر باندې چې هغه چې دی لکه دا وزارتونه به بدلون به د امیرالمؤمنین لخوا کېږي راتکارې هغه به مستقل او دغه نوره کابینه چې ده دا سرپرسته ده. کېدای شي د امیرالمؤمنین سره نور ځینې یو شورا ورله جوړه کړي. هغه شورا کې به ورسره ځینې بیا نور ملګري هم شامل وي چې په شریکه توګه به بیا دوی فیصله کوي. خو ماغه په یو مشر چې دوی لري امیرالمؤمنین نو ټول واک به کېدلی شي د هغوی سره وي. نو دغه خو دغه لنډه ویډیو وه چې د دوی دغه د حکومتدارۍ سیستم باندې دغه یو مولوي خبرې وکړې. بیا ذبیح الله مجاهد چې کومه کابینه نن اعلان کړې ده هغه به د هغې تقریبا ما یوه دقیقه کې راټوله کړې ده. د هغې هغه مهم وزارتونه چې کوم دي چې هغه چاته ورکړلی شولو نو هغه تاسې د خپله د ذبیح الله صاحب نه واورئ. د نوي اسلامي حکومت رئیس الوزرا او د هغه مرستیالان د مهمو امنیتي او خدماتي وزارتونو سرپرستان او ځینې مرستیالان او لوی رئیسان په لاندې ډول اعلانېږي. محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند
سرپرست ریاست الوزراء محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت الدفاع محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله محترم مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف محترم ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ. ورته ځکه دا خو نورم ډېر وزیران دي، تقریبا دوی 33 وزیران او ورسره ځینې نور د هغوی همکاران هغوی اعلان په دغه کې کړی و کانفرانس کې، په هغه نور یې ما راوانغستل. ما طبقه دغه کوم ترتیب باندې چې دغه لومړي کوم مهم وزارتونه وو د هغې په اړه باندې ما هغه چې دوی خپل اعلان وکړو ما هغه نو ما خو مخکې دوی په حکومتدارۍ باندې هم خبرې وکړې. نو د دوی دغه نظام به داسې اوس دا یو حقیقت دی د دوی حکومت، که څوک یې مني او که نه مني، خو دوی حکومت جوړ کړو او هغوی دا خبره هم وکړه چې زموږ دا اوسنۍ کومه کابینه چې ده دا سیاسي ده، مسلکي خلک چې دي هغه به وروسته خپله په خپلو ځایونو باندې به یو څه به پکې دوی نور کیدای شي ور اضافه کوي، هغه به مسلکي، خو دا د دوی سیاسي دغه ده کابینه ده، ځکه چې دوی ویله چې موږ قرباني ورکړې ده او د هغې مطابق باندې دغه کابینه جوړول دا هم زموږ کار دی او څوک پکې اخیستل یا نه اخیستل دا هم زموږ کار دی. نو دا د دوی خپله خوښه ده او دا یو حقیقت هم دی، لکه دا که اوس موږ یې ورسره منو که نه منو، خو هغې په حکومت کې راغلي دي او څه رقم چې غواړي ماښام به خپله کابینه جوړوي. خو بیا وروسته موږ ځینې وړاندیزونه کولی شو چې وکړو، نیوکې هم پرې حق لرو، وړاندیزونه هم ورته کولی شو، نو هغه خو بیا د ټولو افغانانو حق دی هغه به کوي. نو دغه وه کابینه. اوس زه راځم اصلي موضوع ته. ما دا څو ورځې کېږي زه په ویکیپیډیا او نورو سایټونو کې ما وکتل چې په افغانستان کې د پښتنو فیصدي چې ده دا د 38 او 240 ترمنځ ښکاره کوي او همداسې لکه د ډېرو سایټونو د لارې خپله د ویکیپیډیا د لارې په هغې کې چې دي لکه هلته اوله ژبه هم تقریبا دوی دغه ښکاره کوي د فارسي یا دری، خو دې کې خپله زموږ د پښتنو دا کمزوري ده یا موږ ورته ویلی شو چې هېڅ توجه نه کوي. زموږ چې کله هم پښتانه کومې چوکۍ ته ورسېږي په افغانستان کې هغه صرف د خپلې چوکۍ د ساتلو دپاره کار کوي، د خپلې چوکۍ او د ځان ساتنې دپاره هغه کار کوي. هېڅکله دوی داسې یو حرکت نه دی کړی چې د خپلې ژبې او د قوم دپاره خدمت وکړي. ما هغه چوکۍ دوی ساتي چې په څه رقم یې ساتي، د چاپلوسۍ نه هم پکې کار اخلي، د هر طریقه پکې استعمالوي، د پښتنو حقوق هم پکې نورو ته ورکوي، خو چې دا دې ته خلک فقط ملي ووایي او دا په خپله چوکۍ باندې پاتې شي. ګوره دغه حکومتونه هم چې پخوا څه تېر شوي وو داسې دوی کولی شو چې یو سیستم یې ورته جوړ کړی وی چې هر دغه سایټونو کې چې چا دغه لیکنې کړي دي دوی ته بېرته لیکنې ورلېږلې وی، په دې نیوکې کړی وی چې دا هېواد زموږ دی، د دې فیصدي هغه زموږ دی چې موږ یې پکې ښکاره کړو چې موږ دلته کوم قومونه څو فیصدي دي په افغانستان کې، مګر دوی دغه کار نه کوو. بیا زموږ پښتانه خاص کر هغه چې په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي هغوی هم دا کار نه دی کړی، کولی شو دوی خپله هم نیوکې کړی وی، بیا د په خپله انګلیسي ژبه باندې دوی هم دغه معلومات بهرنیانو ته ښکاره کړي، خو مګر موږ خپلو بچو ته لکه که هغه په افغانستان کې یا بهر کې موږ ورته کله هم دا ونه ویلی چې تاسې خپله پښتو ژبې ته خدمت وکړئ، خپل پښتون قوم ته خدمت وکړئ، ځکه چې لکه نور قومونه یې کوي، یو پښتون داسې یو قوم دی چې دا کار نه کوي. دا کولی شو چې ډېرو پښتنو هغه ډېر زیات پلارانو یې خپلو بچو ته ویلی وی، ځکه کوم یو چې په امریکې کې دي، نیوزیلینډ کې دي، استرالیا کې دي، د هغه ځای ژبه خو انګلیسي ده، هغه هلته خلک ښه په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، ځکه د هغې ته لا پښتو مشکله ده. دا کولی شي چې پلار یې ورسره کار وکړي او ورته ووایي چې دغه معلومات درته زه در کوم، دا ته په دغه سایټونو کې ورکړه چې د پښتنو فیصدي څومره ده، د پښتنو اوله ژبه کومه یوه ده، افغانستان تاریخ ورته لږ لنډ غوندې هلته ولیکل کېږي، ځکه نورو قومونو دا کار کړی. یو پښتون دی چې هغه همیشه وده وي او هغه داسې فکر کوي چې نور قومونه دې موږ له دا کار وکړي، نور څوک یې دله نه کوي، ځکه
په دغه ځای کې چې دغه نور واړه قومونه دي په افغانستان کې هغوی نور هیوادونو کې چې کوم خلک اوسېږي هغه هم په دې باندې قانع کړي دي چې د پښتنو کوم فیصدي چې په افغانستان کې هغه د 38 نه تر 42% پورې ده. ځکه خو په همیشه په حکومت کې پښتنو ته دغه مرونډه ورکول کېدل. هغه د خاطر باندې چې دوی کار کړی دی، کار کوي. بل دا کار دی اوس وګوره که موږ په افغانستان کې ډېر چینلونه دي چې اکثره په فارسي ژبه دي، په پښتو کم دي. او دغه پښتو چینلونه د فارسي باندې ولې زیات دي؟ ځکه دلته شاوخوا فارسي ژبې هیوادونه دي. اوس وګوره که لکه اوس اعلانات یا په آینده کې دغه کوم دغه چې ریکلامه یا اعلانات چې دي که دا په دغه پښتو چینلونو باندې بند شي، دې لپاره بیا ډېره مشکله ده چې دوی دا خپل چینل وچلوي، ځکه دا په پیسو باندې چلول کېږي او حکومت د دوی سرپرستي نه کوي. خو مګر فارسي چینلونو ته یوه لاره شته، هغه شاته یو قوي هیواد ایران لري، ځکه هغه د فارسي ژبې دپاره خدمت کوي. هغوی کولی شي ډېره په اسانه باندې په یو میاشت کې $2 میلیونه دغه تلویزیون ته ورکړي، مختلف چینلونو ته. هغوی کولی شي ژوندي وساتي. نو هغه به څه دپاره خدمت کېږي؟ هغه د فارسي ژبې د فرهنګ، د فارسي ژبې د پرمختګ لپاره به کار کوي او دغه نورې ژبې به ورو ورو د افغانستان ورکوي، ځکه شاته پسې یو قوي اقتصاد، یو قوي هیواد پروت دی. مګر پښتون که خپله حکومت د دې سرپرستي ونه کړي او حکومت دوی ته پیسې ورنه کړي، دا ډېر مشکله ده. که دغه یو څو چینل دي که دا هم بیا په آینده کې وچلېږي په راتلونکي کې، ځکه ډېره ورته مشکله ده، ځکه د دوی بقا چې ده دا ډېره مشکله ده. نو د دوی داسې پکار دی چې دغه پښتو چینلونه چې کوم یو په افغانستان کې دي حکومت یې سرپرستي وکړي، دوی له پیسې ورکړي او دوی پرېږدي چې دا چینلونه بند شي. ځکه دغه وخت اوس د میډیا دی، ځکه میډیا که د پښتون نه لري دا په راتلونکي کې به دا نور هم پښتنو ته ډېره مشکله شي که خپل هغه اصلي څېره یا هغه اصلي خپل کلتور او ژبه نور هیوادوالو ته، نور هیوادونو ته ښکاره کړي. نو دې لپاره یو قوي کار پکار دی، خاص کر لکه دغه اوسنی دولت د دې ما ولسو د امارات چې دوی هغه فیصدي د دوی په ویکیپیډیا په پاڼه کې هم 42% ښکاره شوې وه، خو دوی فقط پاس دومره کړې وه چې هغه ژبه یې پښتو خپله ښکاره کړې وه. خو لاندې چې دی هغه فیصدي لکه ټول هماغه لکه نورو لکه پخوا دولتونو چې څه ښکاره کړې وه هغه دوی هم ښکاره کړې. په دې باندې کار پکار دی. دوی چې کوم یو کسان د دوی سره کار کوي او دغه پاڼه د دوی چلوي، هغه باید دغه چې دی دغه تېروتنې دا باید اصلاح کړي. ځکه چې دلته خپله ورته موږ کارونه کوو او نور دغه نور ځوانان چې دي دا هم باید خپلې ژبې ته کار وکړي، خپل لکه لیکنې وکړي په مختلفو پاڼو د لارې په انګلیسي ژبه باندې، چې نور هیوادوالو ته او نور هیوادونو ته، هغه بهرني هیوادونو ته دا معلومه شي، دا ورته جوته شي چې هغه اصلي فیصدي د قومونو څومره ده. ځکه اوس یوازې صرف یو څو قومه دي چې هغه دا عادات ورکوي. ځکه ما چې ولیدو که هند دی، که ایران دی، که تاجکستان دی، که پاکستان دی، دا ټول د پښتون قوم سره چې دی دا یو قسم دشمني ورسره پالي. ځکه حتی هند چې ما ولیدو هغه هم د شمالي ډلوالې د شمالي کوم دغه ګروپ چې و د هغې ډېره طرفداري کوله د هغې نه، بلکې هغې دې ته هڅول چې نور هم مقاومت وکړي او جګړې ته دوام ورکړي. ځکه هغه هم د پښتنو په ضد باندې داسې خپل ځینې شیونه ښکاره کول. د هغې هغه ځینې میډیا چې سړی وګوري هلته بیا سړي له نور هم بیا ډېر قهر راځي. همداسې که پنجاب دی هغه خو هم د پښتنو دې سره دښمني کوي، ځکه چې پښتانه چې دی تر ډیورنډه پورې د لوی افغانستان خبره کوي او هغه پنجاب چې دی هغه دا ورسره نه مني. نو دې لپاره هغه هم نه غواړي چې یو پرمختللی یا پرمختللی خوشحاله افغانستان وګوري، ځکه که افغانستان د اقتصاد له لارې پرمختګ وکړو نو بیا خپله به پنجاب چې دی هغه د هغې د لاسه به د بلوچستان او پښتونستان به تیزي. نو دا خپله سره دښمني پالي. مګر ایران چې دی زموږ د ژبې، فرهنګ او کلتور سره هم دښمني لري. نو دغه ټول چې دي ګاونډي هېوادونه دا موږ سره وړاندې دي دپاره که زموږ خپله ملت او دغه ولس کې شعور بیداره شو، دوی تعلیم وکړو او دوی خپله پوه شو بغیر د ویلو نه، که دوی پوه شولو نو هر سړی به د خپلې ژبې او د خپل قوم دپاره کار کوي. خو موږ کې به دا شعور څه وخت راځي، نو دا لږ وخت نیسي. زه چې دلته په کومه موخه باندې راځم اوس ما دا کار دا تاسو سره شم کولی. صحیح ده، ما پرون هغې ته ما ځینې لیکنې ور ولېږلې چې دغه ارقام صحیح کړي، خو دا یوازې زما په لیکنو باندې نه کېږي، ځکه دې دپاره لکه دولت د خوا نه که کومه لیکنه ورشي هغه به ډېر اثر ولري، دې نه که زه ورته ور ولېږم. نو زموږ دا هدف دی چې فقط پښتانه راایښول دي او هغې کې یو قسم بیدارول دي، د هغې ذهني بیدارول دي. نو انشاءالله تعالی لکه دغه نور به ورته بیا کار شروع کوي. زه به راسا صاحب ته وخت ورکړم، هغه به خبرې وکړي. نو مایک به راسا صاحب مایک دی دغه که ده واسک.
مننه زماني صاحب، تاسو ته او ټولو دوستانو ته چې همدا لحظه موږ ګوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو مهمه موضوع چې زماني صاحب باندې خبرې وکړلې د طالبانو د حکومت او د کړنو په دغه باندې هغې مختصرې خبرې وکړلې، خو زه هم یو څو خبرې پکې اضافه کوم. دا څومره دی چې موږ ټول منتظر وو دې ته چې دا همه شمول او دغه ټول شمول او رقم خبرې وي چې تر نن ښه شو چې دغه مشکل هم حل شو او دا کابینه دې اعلان کړله او زیاتره خلک نیوکې کوي په بعضو مسایلو باندې. دیو نظامي راغلي دي، په زور راغلي دي، 20 کاله دیو هم جنګ کړی دی. یعنې دغه څو کلیزو کې موږ ګورو چې لسیزو کې چې مختلف حکومتونه راغلل او لاړل. نو دا هم یو حکومت دی راغلی دی، اوس موږ به منتظر شو چې دیو څه رقم کړنې کوي، ملت ته خدمات وړاندې کولی شي، هغه ملت راضي کولی شي، دغه نور فرهنګ کلتور دغه ټول مسایل مجموع کې چې دی څه رقم دغه خپل قانون پلي کوي. نو دې ته موږ باید منتظر اوسو چې څه کېږي. نو که اوس که هر څومره که سړی اوس که مظاهرې هم کوي او هر شی کوي، یعنې تر اوسه پورې چې دا هر څه شوي دي یعنې دا داسې یو بې بنسټه کارونه شوي دي. اوس که مظاهرې کېږي اوس مشکل نشته دی، وزارت شته دی، سرپرست لري، وزیر لري، هغه خپل خلک خپل مشکل حلولی شي، هغه خپل مشکلات ورته رسولی شي. که مظاهره کوي او که احتجاج کوي که هر کار کوي، یعنې اوس یو د مرجع شته دی. نو دا په مجموع کې یو بیا هم دغه د خبره د هېڅ نه ښه دی. که ملاین دي که هر څوک دي اوس راغلي دي په قدرت کې دي، حق یې دی، موږ به دې ته منتظر شو چې دی څه کوي، د ملت سره څه کوي. نو هغه بې وروسته خبرې دي، هغې باندې اوس قضاوت موږ نشو کولی. ښه به دا چې منتظر شو چې وګورو چې څه کېږي. او بله مسله زماني صاحب تاسې مور باندې خبرې وکړلې، موږ پښتانه همیشه همداسې یاستو، تر څو پر همدې ته منتظر یاستو چې صبر وکړه چې بل څوک زموږ کار وکړي. همیشه هم ځان یا لوړ بللی دی یا هر شی چې دی، ولې اوس هغه وخت نه دی. اوس هغه هر څه چې څنګه چې زماني صاحب ویل، هماغه د کمپیوټر د لارې هماغه سایټونه دي او هماغې ته چې هر څونه چې ورته ډېرې رایې ورشي، هر څونه چې ډېر هغې ته لیکنې ورشي، هغه به په اتوماتیک شکل باندې هغه به جمع کېږي، هغه به هغه فیصدي ښیي. ولې پښتانه دا کار نه کوي؟ هغه نور قومونه چې دي هغه خپله لیکنې هم کوي، هغه خپل په شکل د اشکالو باندې یو هر شی چې هماغه کوي. ولې پښتانه اصلا دې خبرو ته اصلا متوجه نه دي. دی بس دې ته منتظر دي چې صبر وکړه چې د دې په حق باندې بل څوک یو شی وکړي یا کوم تصمیم ونیسي او بیا دې خپل فیصله وکړي او بیا هغه وروسته قیسې دي. نو مجموع کې دا باید د ټولو وظیفه ده، د ټولو پښتنو دا باید دې ته، یعنې دا د یو نفر کار نه دی، د هغې نه د زماني صاحب کار دی، نه زما کار دی چې دا کار موږ وکړو. دا د ټولو پښتنو مسؤلیت دی. ټول پښتانه دا وظیفه ده چې د خپلې ژبې، د خپلې کلتور، دغه تاریخ او دغه اوسني عصر کې چې دغه څه چې اوس په سیستم کمپیوټري سیستم دی، دې ته باید متوجه وشي چې هغه خپله ژبه او هغه خپل هویت وساتي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم زماني صاحب، زه شانې مریض غوندې یم، نو تاسې خپلې خبرو ته ادامه ورکړئ، که نور بې وروسته وخت و بیا به زه خبرې وکړم. نړیمنه زه دا یو کومنټ د دغه رالیږلی خان جعفر، د پښتنو بقا په دې کې ده چې لر او بر په خپل قوم ژبه ودرېږي. یو د خدای نه د دوی خیرخوا په نړۍ کې نشته دی. دا حقیقت خبره ده. جعفر خان وروره خو مسله داسې ده چې زموږ د کوزي پښتونخوا خلک هم هغه لکه داسې دي چې خپلواک نه دي. د هغوی واک هم لکه خپلواکۍ متضاد چې دی هغه بلواکي ده. نو د هغې واک چې دی هغه د بل چا په لاس کې دی. هغوی خو خپله په پښتونخوا کې دغه ژبه چې ده دا حاکمه ژبه نه ده، او څومره فیصدي چې هلته په پښتونخوا کې پنجابیان د هغوی ښکاره کوي هغه هم هغوی نشي بدلولی. دې په خاطر باندې د هغوی فیصدي هم هلته پښتونخوا کې کمه ښکاره کوي، او له دې لپاره یې کمه ښکاره کوي چې په قومي اسمبلي چې هغوی ته وایي چې ولسي جرګه ده، چې په هغوی کې د هغوی تعداد کم ښکاره شي، ځکه چې بیا هلته هغومره غړي د دوی قومي اسمبلي ته رانشي. که تعداد ورته په پښتونخوا کې زیات ښکاره کړي، بیا هماغومره به غړي د دوی هلته ځي. نو همیشه غوښته چې دا کومه دغه چې ده سرشمېرنه دا د پنجابي اسټابلیشمنټ یا د پنجابي آرمي د نظر لاندې کېږي، او هغوی چې څومره وغواړي هماغومره فیصدي دوی ښکاره کوي، د پاټا هماغومره ښکاره کوي او د بلوچان هماغومره ښکاره کوي. دې په خاطر باندې چې زیات یې ښکاره نه کړي چې د پنجاب اکثریت هلته په اقلیت باندې بدل نه شي یا راکته نه شي. نو د دې دپاره هغه چې هغه څه سرشمېرنه چې ده هغه همیشه دروغ دي، د ایس آی د لاندې کېږي، د لاس لاندې کېږي، هغې کې هېڅ حقیقت نشته. بل واک هم ورسره نشته دی، بل واک دی. بل واک داسې دي چې د پنجاب
چې څه غواړي ما غلطه کوي ما هم څه پالیسي چې جوړوي د هر هیواد خلاف کومه پالیسي جوړوي د ژبې خلاف یې جوړوي هغې کې هېڅکله بدلون نه راځي پرون مې لا یوه ویډیو ولیدله چې په هغې کې د بلاول بټو هغې ویله چې که چېرته پاکستان د سند سره همداسې ظلم وکړي او پیپل پارټي مخه ونیسي چې په حکومت کې راشي نو دلته به سیندین سیند و دیش وغواړي خو ګوره دا یو سیاسي ناره ده ځکه تر څو پورې چې هغه هلته په واک کې خو دا د سیند و دیش ناره نه وایي خو چې لرې کېږي بیا وایي که دې چې د واقعا د سیندیانو دپاره کار کولی نو باید اول نه دغه چغه پورته کړی وی او د اول نه باید د خپل ځان د حاکمیت دپاره غږ کړی وی خو هغه چې بس حکومت کې وله پنجابیان برخه ورکړي دوی خوشحاله غږ نه کوي چې کله ورنه کېږي ځکه پښتنو چې کله دا و چې پښتانه په دغه حکومت کې تقریبا 12 وزیران لري دا د چا د برکته دي دا د پی ټی ایم د برکته دي ځکه پی ټی ایم چې کله خپل غږ پورته کو او احتجاجونه وشول لاریونونه وشول او په بهرني هیوادونو کې هم دغه لاریونونو ته دوام ورکړی شو نو هلته په پنجاب باندې ویره راغله هغه پی ټی ایم دپاره دې خاطر چې هغه پرې وځپي نو د عمران خان نیازي نه چې په قوم باندې پښتون دی هغې له داسې وکړو چې هغې په واک کې راوستو چې پښتانه په دې باندې دوکه کړي او د پښتنو هغه جوش او جذبه راکښته کړي چې د ازادۍ غږ چې د پورته نه کړي یا د پنجاب د دغه اسټبلیشمنټ یا د پنجاب د آرمي پسې به چې دوی کومې خبرې کولې چې هغې کې لږ کموالی راشي نو دوی ډېر ښه سیاست کوي بل خواته ایران دی هغوی هم ډېر قوي سیاست پر مخ باندې وړي خو پښتانه دي چې لکه هغه کوم یو چې پوه یم کې هغه خپل وخت نه ورکوي دا نور قومونه ډېر زیات ښه خلک دي په دې کې په دې خپلې ژبې دپاره د خپل قوم دپاره هغه داسې دي که ته ورته ووایې که ونه وایې لکه که پلار یې ورته ووایي که ونه وایي خو هغې هغه خپل کار ته دوام ورکوي بغیر د چا د ویلو خپله لیکنې هم کوي لکه خپله هوښیار دي نو زموږ پښتنو ته ویل پکار دي چې یوازې د جیب ګټو ته مه ګورئ یوازې پیسو ته مه ګورئ یوازې د چوکۍ ساتلو ته مه ګورئ کار وکړئ خدمت وکړئ په افغانستان پښتنو ته زه خاص کر وایم ځکه چې په حکومتونو کې چې کله هم راشي بس بیا هغه پښتو ژبه شاته پرېږدي نو زه به له ټولو ملګرو څخه یوه نړۍ مننه لکه عبدالمنان احمدي وروره ډېره زیاته مننه سلامونه دې رالیږلي دي داسې دغه نور کوم ملګري چې دي سلامونه ویلي دي هغه ټولو څخه یوه نړۍ مننه ابراهیم خان ورور اوږد کومنټ کړی و هغه مې ولوستو خو یو څه پاتې شو راتکاري مې نه لوستو دا دی دا ډېر ښکلی کومنټ دی دې لیکلي انا لله و انا الیه راجعون ضروري اعلان د ټولو پوهنتونونو او عصري مکتبونو او استادانو محصلینو خویندو او ورونو جنازه سبا په عیدګاه جومات کې اخیستل کېږي له جنازې څخه وروسته له ټولو څخه هیله کېږي چې د فاتحې لپاره ارګ ته ځان ورسوي د ستاسو شل کاله درس 0.00 د ملا یو کال درس 100% نړۍ مننه بس ښه ورکوټ غوندې ښکلی طنز مننه نو د هر یو څخه جدا جدا مننه چې تاسو پروګرام ګورئ بیا ځینې له ملګرو سره هم شریکوي د هغې څخه هم نړۍ مننه په حوصلې باندې زموږ خبرې اوري او هغه کوم یو چې کنسلې کوي بس د هغه خپل ایمان خیر دی غواړي هغه زه لرې کوم هم نه ته پکې ځینې وخت کې نو هغه په هغه دنیا کې به دیو اسې ځان ته مسلمان وي خو په هغه دنیا کې به بیا هغه دغه کنځلو په ځای باندې خپل ایمان ورکوي نو دا ورته ډېره سخته بیا تمامېږي خو دوی نه پوهېږي ځکه چې کورنۍ تربیه ورته سمند ورکوي او دوی خپل کورنۍ ته په درنه سترګه نه ګوري ځکه چې څوک خپلې کورنۍ ته په درنه سترګه وګوري بیا دا کار نه کوي ځکه دا خو اسان کار دی بیا بل نفر هم ته بیا د کنځلې کوي نو ځکه وایي چې د بل چا مور او پلار مه کنځل چې بیا به ستا هم کنځل کېږي خو دا چې څوک کوي هغې باندې زه خپل وخت نه ضایع کوم نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارامه سوکاله ژوند ولرئ د لوی الله جل جلاله په امان